بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 23 د اپریل کال 2016 چې د پنځشنبې ورځ سره سمون خوري د ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان او د افغانستان کې د بعضی تخنیکی پرمختګونو په هکله لنډ خبرونه دي او همدارنګه نو ټول نړیوال خبرونه دي. د اوربن مسله د غي دلایل په امریکا کې کړکېچونه ډونالد ټرمپ ولې دا اوربند وکړ شاته په پردي شاته سم مسایل روان دي. ایران د امریکا او د ځینې نورو ممالکو کشتیګانې وهلې دي او بعضی ځان سره راوړي دي په بندر د عباس کې ودرولې دي. همدارنګه د ایران د پارلمان نوې قانون د تنګي هرمز په حقله او په همدې توګه باندې نور نړیوال موضوعات هم دي واړه او غټ چې ټول ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله ده برنامه تر اخره واورئ چې تاسو ټول معلومات ترلاسه شي. اول خبر زما د نن ورځ دا دی چې افغانستان د ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان پر نظامی اډو باندې برید کړی دی. هغه اډې له منځه وړي دي. 18 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. همدارنګه د پاکستان په بلوچستان بولان سیمه کې د بلوچستان بولان په ریل پټلۍ باندې برید شوی دی او هغه په حساب په ماین باندې الوزول شوی ده. ریل پټلۍ خراب کړل شوی ده او د ازادي غوښتونکو مکمل په دې ریل پټلۍ په دې لار باندې کنټرول ترلاسه کړی دی او د پاکستان پوز په الحال الته وجود نه لري. همدارنګه پاکستان یو ځل بیا د پکتیکا پر ولایت باندې بمبارد کړی دی. کله محله دی ډیر خلک الته ټپیان کړي دي، کورونه وران کړي دي. په عین حال کې یو مکتب هم وهله دی، خوانځي وهله دی، خوانځي لمنځه وړي دی، تبا کړی دی. د افغانستان د نظامی دغه خبر دا دی چې افغانستان M570 ټانکونه چې په سایز کې واړه دي مګر هم ضد د ټانک د راکټونو ضد هم دي او ویل کېږي د سرحدي جنگونو لپاره ډیر موثر دي. د فعال کړي دي او ممکن چې دا د افغانستان سرحدي کرښو ته لپاره دي دغه جنگونو ته ویسي ځکه چې دا الته موثر کردار ادا کولی شي. همدارنګه افغانستان جنگی تیارو سوپر ټوکانو په نامه چې A25 اصلي نوم دی دغه کړي دي، فعال کړي دي او دا هم ویل کېږي چې د نننی معاصر نوې ټکنالوژي سره خو برابرۍ نه کوي ځکه چې دا په هغه F16 F35 یا فرضاً F17 F18 یعنی F22 F14 F18 د دې سره مقابله نشي کولای. خو د دې یو خواله ده چې دا په دغه کې په ټیټ پرواز کې د سارنو لپاره ډیر زیات موثر دي. د جیګ پرواز او د جیګ جنگي جیټونو سره مقابله نشي کولای مګر د ښکته او د لپاره ویل کېږي دا تیاری د افغانستان د سرحد د سارنې لپاره او د سیمې خاردار کم ساحو کې چې دي چې الته مجاهدین لګیا دي هغه لري کوي د هغې د حمایت لپاره دا ډېر ښه موثر رول ادا کولی شي. راځم په نړیوالو خبرونو کې څرنګه چې تاسو معلومه ده اوله کې خو ډونالد ټرمپ دا ویلي چې دا به اوربن نه تمدیدوي او دا به په ایران باندې برید کوي او تاسو په ناببره توګه باندې وکتل چې ډونالد ټرمپ دا اعلان وکړ چې عاصم منیر او شهباز شریف ما سره خبرې کړې وي، زنګ راته ووهه او ما دا اوربن تمدید کړ. خو اوس چې تحلیلونه نړیوال راوځي او د نورو مبصرینو خبرې مونږ اورو چې په هغې کې نړیواله سطحه باندې ډېر لوی مبصرین دي، هغې وایي چې د دې تر شا ډېرې نورې خبرې دي چې دا ولې ډونالد ټرمپ دا اوربند وکړ او ولې پاکستان ته ویلې چې ته مانه دا خواهش وکړه چې زه ستا په یعنې بار یې د پاکستان په اوږه اچولی دی او د پاکستان نه د یو دسمال په توګه او د غلام په توګه استفاده کوي او هغه په دې چال کې پروت دی. اصل کې وایي چې د امریکا د دفاعي هوایي اسلحې کمبودۍ سره مخ دی. کوم شی چې زه په تکرار سره ما په ټول د میاشت کې تاسو هم دا یو شی چې امریکا اسلحه نه لري، امریکا اسلحې کموالی راغلی. اوس دوی وایي چې د دفاعي هوایي هغه میزایلونه چې دي هغه دوی نه لري او د جوړولو صلاحیت هم کم شوی دی ځکه چې ډېر اسلحې چې جوړیږي یا هغې ته ګیلیم پکار دي یا تیتانیم پکار دي یا هیلیم پکار دي
یا همدارنګه د نور دغه منرالز په کار دي چې هغه دوی د چین نه راوړل او چین چې کوم وخت نه پوه شوی چې دوی دا ټول بنیادی تاد او پټراتو دا وهل شول تیاری دغه شوی دي نو هغه عنصرونه چې دي امریکا ته نه ورکوي نو امریکا هغه تولید نشي کولای استاد بالکل دی درې دانې امریکا ته پاتې چې عملته امریکا کې د خپل دفاع لپاره دي کوم یو چې څلور نور دي سیمې ته راوړي هغه ټول تباه شو د منځه لاړه د هغې جوړول ته ډېر دغه پکار دی فرضاً ګیلیم ورته پکار دی اووه کیلو د یو رادار جوړولو لپاره دا اووه کیلو هر کیلو چې په 100 میلیونه باندې دي یعنی یو تات دغه چې جوړیږي 1.1 میلیارډ ډالر باندې جوړیږي نو تاسو فکر وکړئ دا اووه کیلو به پسوي که کیلو په 10 میلیونه ډالر نو د دې نه جوړیږي 200 میلیونه ډالر ځکه خو دا رادار دونه قیمته دی او هغه دوی اخلي د چین نه هغه دوی سره نشته نو د دوی د اسلحې د کمبود سره مخ دی ویل کېږي د دغه لپاره ډونالد ټرمپ دا اوربان د غیر معینه وخته پورې چې وخت ورته نه دی تعیین کړی د ځنډولې دی چې د په دې وخت کې کولای شي نه تنها چې خپل اسلحه پوره کړي بلکې د دغه اخري چې کوم یو میزایلونه او د دې کمبوچي دي هغه تکمیل کړي چې اسرائیل هم بالکل بربند شوی د هغې ته هم ورکړي او خپل او پس له هغې نه بیا دا بیرته سیمې ته راشي او پر ایران باندې بریدونه وکړي بل عامل د دې چې ولې دی په شا تللی دی څنګه چې ما تاسو ویل چې دی او د جنرالانو ترمنځ باندې شخړه راغلی وه پرون برنامه کې مې دا خبر تاسو ته کړې وه چې د اتومي بټۍ د بم کوډ یې غوښتی و چې ما ته څو کوډونه راکړئ هغه کوډونه ورته نه ورکړ شوي او دې ته په مقابل کې جنرالان ودرېدلي وو اته دې ترمنځ دا خبره شوې چې د وطاق نه ایستی و نو اوس یو بله خبره د اتومي اسلحې په هکله راغلې ده چې د امریکا د اتومي اسلحې د سلاح جوړولو رئیس په اتهام د جاسوسۍ گرفتار شوی دی او دا خبر هم خپل امریکایي یو نظامی مشاور چې پخوا د وزارت دفاع مشاور او د ډونالد ټرمپ نږدې پیژنګلوی نه دی ډاګلس ماک ګریګور دا خبره کوي چې انډریو هیګ چې د اتومي اسلحې رئیس دی دا په دغه د پنټاګان نه ایستل شوی دی او اوس فعلا بندي دی او ویل کېږي چې د اتومي رازونه ورکړي دي بیرون او دغه معلومه نه ده چې دغه معلومات چې افشا شوي دي دا چاته ورکړ شوي دي چین ته ورکړ شوي دي روسیې ته ورکړ شوي ایران ته ورکړ شوي دي اسرائیل ته ورکړ شوي دي دا نه ده معلومه خو ویل کېږي چې دا ورکړ شوي دي او د ده لپاره داسې یو کار شوی دی چې یو روزنامې یو اخبار ورځپاڼې په امریکا کې دا افشا کړی دی چې هغې وایي چې دوی یو ښځه کرایي کړې ده یعنی ډېره ښکلې ښځه چې د هغې د ښکلا په بابت دا رئیس په حساب یعنی هر څه چې و د لاسه ورکړي دي او د جلۍ وشو کولی چې هغه وغولي د ده سره ارتباطات جوړ کړي او بیا د ده سره کور ته لاړه شي هم بستره شي او د سره وخت تیر کړي کمرې هلته بندې کړي او د دې دا ټول اوازو دا دغه ثبت کړي او مستند دا دغه کړي چې دا رازونه ټول د ښځې ته دې ورکړي دي او دا رازونه دا راوتي دي خو دې کې چې د لویه خبره دا ده چې دوی ورته تشویش کړي دي هغه دا دی چې اتومي رازونه یې ویلي دي په دې ویډیوګانو کې چې موجود دي او هغه اسلحې چې نړیوال قوانینو کې ممنوعه دي او هیڅوک یې باید جوړ نه کړي او امریکا هم باید جوړ نه کړي دې سړي د هغې اقرار کړی چې امریکا دا اسلحې لري او دا په بعضې ملکونو کې د استعمالي کړي دي او اوس هم ورسره شته دی نو دا د امریکې لپاره د تشویش وړ ده چې دا راز افشا شوی دی او دا راز د انډریو هیګ د دې ادارې رئیس چې دی چې اوس فعلا بندي دی د افشا کړی ویل کېږي چې دا یو بل فشار دی په ډونالد ټرمپ باندې چې دا باعث د دې شوی چې دا باید دا تحقیقات خلاصیږي دا معلومیږي دا یو قدم په شا تللی دی چې دا جګړه د ایران سره په دې مقطع کې ممکنه نه ده راځو بلې خبرې ته چې هلته د اوربند مسله یې امریکا تمدید کړله ایران د همدغې اوربند باوجود اوربند یې مات که او د امریکا په ځینو کښتیګانو باندې لکه پرون مې تاسو وویلې د هغې ټولو کښتیګانو باندې ډرون ودا کړل هغې مجبور کړه چې تنګی هرمز پرېږدي او د باب المندب خواته لاړ شي او دوی تنګی هرمز ټول منګزاري کړله په عین حال کې
دوی د په همدغه د بحر د عمان د اوبو ترڅنګ دریو کشتیګانو باندې برید کړی دی ایرانیانو، چې ویل کېږي د اوله کې دا ویل شو دا د امریکایانو کشتیګانې دي، خو پسه چې معلومات وشول دا د نورو ملکونو دغه دي، خو د اسرائیلي دغه شاته دی، د هغې ملکیت دی. یو کانټینر کشتۍ چې کانټینرونه تجارتي پکې وو په نامه د اپیا مینو ډنډا، دا یوناني کشتۍ ده او دا وهل شوې ده. دویمه د پاناما کشتۍ ده په نامه د ایفوریا پاناما، چې د متحده عربي امارات کې رجستر ده او ویل کېږي دغه کمپنۍ کې دا رجستر ده، دا کمپنۍ د یو اسرائیلي ده او د اسرائیلیانو ده، دلته په بل نوم باندې رجستر کړې ده او دا پټرول شان د بل نامه لاندې په بل بیرق لاندې د دې سیمې نه دوی ایستل. دریمه کشتۍ چې ایرانیانو وهلې ده هغه هم پاناما ام اس سی فرانچسکا یا فرانسسکا، دا دواړه نومونه صحیح دي، دیم وهلې ده او د دې نه دوه کشتیګانې دوی راوړي دي، د بندر عباس په بندر کې ودرولې دي او هلته توقیف کړي دي. نو دای په بدل د هغې کشتۍ کې کړي دي چې د امریکا کشتۍ د ایران کشتۍ امریکایانو ووهله او بیا په هغې باندې خپل پوځیان ور وخېجول او تلاشي کوه. ایران ویلي چې د دې بدل به اخلي، د ده بدل په دې رقم ته واخیسته. همدارنګې بل خبر زما د نن ورځې دا دی چې د ایران پارلمان د هرمز د تنګي په هکله باندې نوي قوانین پاس کړي دي او وضع کړي دي. هغه قوانین دا دي چې هیڅ نوع جنگي کشتۍ ته به په هیڅ قیمت که ولو هغه ټول ټکس یا سیکیورټي ټکس یا ایران ورته نوم ایښی دی، که هغه ورم کي خو اجازه به نه چې دی د تنګي هرمز کې یعنې نظامي کشتۍ ته به اجازه نه، صرف د تیلو ټنکرونو ته به اجازه وي، هغه په صورت د دې کې چې هغه سیکیورټي ټکس ورکوي، یعنې هغې ته اجازه نشته. نورو کشتیګانو چې نفت وړي هغې ته اجازه شته دی، خو دوی وایي چې دغه چې دا ویل کېږي چې دا ټول ټکس دی، دا ټول ټکس به نه، دا به سیکیورټي ټکس یا امنیتي ټکس به وي چې موږ ترې نه اخلو، او دا د ده لپاره به اخلو چې دا کشتیګانې چې راځي په امن سره به هرمز ته راننوځي، تیل به اخلي او ایران به بیرته د تنګي هرمز نه په امن سره په وباسي په سلامتۍ سره، او بیا به د خپل سفر ته ادامه ورکوي. بل دا دی چې په هر کشتۍ باندې چې دا کوم ټکس لګول کېږي دا به د فی بیرل $1 وي، یو بیرل باندې $1. نو دا که یو کشتۍ کې 500,000 بیرل نو $15,00,000 به ورکوي، که یو کشتۍ کې 1,000,000 بیرل نو $1,000,000 به ورکوي، که 2,000,000 بیرل نو $2,000,000 به ورکوي، او که زیاتې به ورکوي. شته د کشتیګانې چې تر 2.5 تر 3 میلیونه دغه بیرل نه زیات وړلی شي. نو دا کشتیګانې او معمولا دا لوی مملکتونه د 2 میلیونه 2.5 میلیونه بیرل نه زیات کشتیګانې دغه لري. نو دا دوی ویلي دي چې دا ټکس به دوی وضع کوي، د امنیتي او دغه به قیمتي دا به ده کېږي. بل قانون چې دی قانون کې دی پاس کړی هغه دا دی چې هیڅ نوع اسرائیلي کشتۍ که هغه جنګي او که غیر جنګي چې د اسرائیل په نامه یا د اسرائیل لپاره کار کوي او هغه به دوی پوه شي اسرائیل رجستر کړې ده، هغه به په دې سیمه باندې نشي راتلی او اجازه به ورته نه وي. همدارنګې هغه کشتۍ هندۍ چې تېره ورځ ایران وهلې وه د هغې سره یوه عجبه لوبه شوې ده. اوس نړیواله سطحه باندې د فراډ یعنی د چلول او د جعلي کارونو کومه ډله جوړه شوې ده. هغه د انټرنیټ په ذریعه باندې لویو کشتیګانو سره تماس نیسي او هغې ته وایي چې که تاسو خپل دا ټکس تحویل کوئ موږ تاسو ته کاغذونه ماماده کوو، تاسو ته امنیت هم درکوو، تاسو کولی شئ د سیمې نه په ارامه سره تیر شئ. دغه هندۍ کشتۍ چې ده په دغې دام کې لویدلې ده. دوی داسې فکر کړي چې دا ایرانیان دي، ځان ایراني معرفي کړی دی، هغه کاغذونه فورمې ډکې کړي دي، هغه $2 میلیونه یې تحویل کړي دي، کاغذونه یې اخیستي دي، ډاډه په تنګي هرمز ورننوتې ده، تیل یې اخیستي دي چې زه خو کاغذونه لرم، چې کاغذونه ایرانیان ته خو دغه کړي دي، هغه کاغذونه یې د اصلي نه وو، هغه جعلي وو، د ده بابند نه په هغې باندې وار شوی دی. او دوی چې کله ویلي چې موږ د تیلو لپاره راغلي موږ هندیان نو دی هغه اواز نه دی اورېدل شوی، ځکه دوی فکر کړی دی دا د دروغ باندې راننوتي، په دې باندې وار کړی. اوس یعنې دا لوبې هم هلته شته چې د ډیجیټل سیستم نه
د بیټ کوین پیسو په ذریعہ باندې تبادله بانک ته چې هغه کې اکاونټ نه معلومیږي ځکه تا ته وایي چې خیر دومره پیسې تحویل کړه ځکه چې ایرانیانو یو شرط دا دی چې امریکایي ډالر باندې به بزنس نه کوي نو کوم کښتۍ چې دغه نه دي ورته ویلي دي چې په بیټ کوین باندې وکړه پیسې په بیټ کوین تحویل کړي اکاونټ یې ورته ښودلی دی پیسې هلته تللي دي کاغذونه جعلي ورته لاس کې ورکړي نفر یې رخصت کړی دی نفر په دام کې لوېدلی دی دا د دې هندي کښتۍ جریان او قصه په دې توګه باندې وه بل خبر دا دی چې ایران د هغه پایپ لاینونو چې د فایبر انټرنیټ په هغې کې د ټولې عربي نړۍ ته او د نورې نړۍ سره پیوستون لري لکه امریکا او اروپا او د ټولې نړۍ سره یعنی د عربي نړۍ چې دا داسې پرزرق او ذوق ده او دا ټول دنیا ورته ځي دا سیستم چې دی دا د دغه بهري دی او ایران د دې نقشه نشره کړې ده او ویلي دي چې دغه پایپونه دلته تیر دي او دا واړه پایپونه زمونږ په کنټرول کې او اختیار کې دي که ایران امریکا په موږ برید وکړي یا امریکا د سیمه کې ورانه وکړي دغه پایپونه چې موږ ووهو 93% انټرنیټ سیستم مخابراتي سیستم بانکي سیستم صحي سیستم دا ټول منقطع کیږي او عربي نړۍ او غربي نړۍ ټول تورې تیارې ته ځي دی اختار ورکړی دی ویلي دي او دا نقشه ورته نشره کړې ده چې دا ګوري دا ټول ما سره دي او ما سره په دې کې بې احتیاطي مه کوئ یعنې په ډېر د زورګویي نه کار مه اخلئ وم خبر را سره دا دی چې رضا امیر مقدم د ایران سفیر په اسلام آباد کې پرون د شهباز شریف سره لیدل کړي دي او شهباز شریف هغه ته دا افشاری کړی ده چې خپل حکومت سره د مذاکراتو متعلق باندې خبرې وکړي او دا کوشش وکړي چې دغه ځواب چې دی لږ زر موږ ته راکړي تر څو موږ وشي کولی چې دغه شرایط پوره کړو او دا ناسته وشي ځکه د خو د بازار ته اوس خپل کریډټ اخلي او ایران په دې کې علاقه نه لري ایران یې ځنډوي ایران لګیا دی په هلته په کښتیګانو باندې کې د امریکایي کښتیګانې په شا وتمبولي خپل دغه نوره مستحکم کړل خپل میزایلونو د ځای په ځای کړه کښتیګانې خپل دا کړه ایران کافي بدلون راوستی دی او چون دا د خپل بازار ته بوټپاکي کوي او دا موقع ایران ته چانس دی نو دا د هغې دپاره وسوی چې نه هر څه چې کوئ لږ زر وکړئ بل خبر دا دی چې پروفیسر سید محمد مراندي د ایران د تهران د پوهنتون استاد چې نړیواله سطحه باندې تبصرې او مبصر دی هغه وایي چې د اسلام آباد د مذاکراتو په دوران کې زه په اسلام آباد کې ویومه او دغه خبره چې جی ډي وینس او دی کوي چې ایران هیئت صلاحیت نه درلوده او دی هر دقیقه خبرې کولې دی وایي دا کاملا یو دروغ او غلطه خبره ده په دې چې قالیباف په دې ټول دوران د مذاکراتو کې یو ځل هم د میز نه دی اوچت شوی چې زه ایران کې خبرې کوم بلکې کاملا صلاحیت یې درلوده او دا یوازینی سړی و چې د مجتبی خامنه‌ای مستقیم نماینده او مستقیما ارتباط د سره د هغې و چې ده ته هغه اعتماد ورکړی و نو د ضرورت نه و چې بل چاته لاړ شي یا زنګ ووهي یا اجازه وغواړي نو د دې لپاره د یو زنګ هم نه دی والی برعکس جي ډي وینس هغه سړی و چې په مسلسله توګه باندې د امریکا کې د تماس کې او دا هم نه معلومېدله چې دا به په اسرائیلو کې ډېر تماس کې و او که دا به په واشنګټن کې ډېر تماس کې و خو دا به په تماس کې و بنان هغه شی چې دوی په خپله نشو کولی دوی په نورو باندې تهمت ویلی او دروغ یې وویلي د نهم خبر د نن ورځې دا دی چې د دغه تیرو 21 ورځو کې د تیلو د تصفیو لس تصفیو مرکزونه د نړۍ په مختلفو نقاطو کې له منځه وړل شوي دي او دا اوس یو سوال دی چې ولې د تیلو دا د تیلو پاکولو تصفیه کولو چې دغه دی دا له منځه وړل کیږي ویل کیږي چې په 15 د اپریل کې په استرالیا کې د تیلو تصفیه دغه په بم والوزول شو په 1 د اپریل په هند کې یو د تیلو تصفیه دغه له منځه ویوړ شو په 14 د اپریل بل دغه د منځه ویوړ شو همدارنګه پرون بله ورځ په ټکساس امریکا کې په 21 د اپریل باندې د تیلو یو پالایشګاه له منځه ویوړل شوه په رومانیا کې د تیلو پالایشګاه له منځه وړل شوې ده د جنگ په وخت کې اسرائیل د ایران د تیلو په پالایشګاه یا فرضاً تصفیې دغې باندې حمله کړې ده ایران د عربي ممالکو په د تصفیې د پټرولو په دغې او د اسرائیل د پټرول د تصفیې په مرکز باندې برید وکړ په حیفا کې او په
اشداد کې هغه دواړه ورته د منځه ویوړل. نو دا رقم ته دغه کار چې وي هر څوک چې دی کوي د نړیوال د اقتصاد له منځه وړلو لپاره کوي چې هغه یو لوی بمبست نړۍ ته راشي. نو دا غیر د اسرائیل نه بل څوک نشي کولی. د اسرائیل دی چې خپل ناکامي ګوري، هغه وایي چې زه ناکام یم او نړۍ ما سره ونه درېدله، ټوله نړۍ اوس یو تباه کوي او اقتصادي بمبه سره مخ کوي. دا ډېر یو مهم ټکی و. د دې جنگ اثرات ورو ورو شروع کېدل شروع شول. جرمني په د پټرولو په دغې باندې د راشن یا د قرنطین د پروګرام وضع کړ. یعنی هر څوک چې پټرول اخلي په یو معینه مقدار کې به اخلي، او فرضاً څلور ساعتو کې یو شی اخلي، دویم ځل به حق نه لري. داسې کوم اصول او قوانین ورته وضع کړي دي او د خلکو ته باندې د پټرولو قرنطین په جرمني کې لګېدلی دی. همدارنګه د پټرول او د بنزینو د قلت له وجې نه لوفتانزا د جرمني طیارو 20,000 پروازونه خپل کنسل کړي. 20,000 پروازونه د میلیاردونو ډالر خساره رسي. همدارنګه عربي ممالکو په 100,000 دغه پروازونه دوی کنسل کړي دي، ځکه چې اوس خلک په هغې نه ورتلی شي. د تللو خو څوک زړه نه ښه کوي، د جنګ سیمه ده، او د وتلو لپاره چې دی څومره چې وتی شي لګیا دي ووځي. نو د هلته هم دا پروازونه دغه دي کم شوي دي، دا د قرنطین سره په حساب مخامخ دي. او زما د نن ورځې اخرنی خبر دا دی چې دغه د هرمز د تنګي د بندولو په وخت کې د امریکا چې تنګه د هرمز بند کړی ده، د ایران 30 کشتیګانو پټرول اخیستی دي د سیمې نه، او د دې سیمې نه تیر کړي دي، آزاد مارکیټ کې خرڅ کړي دي. او همدارنګه پروفیسور سید محمد مراندی وایي چې د جګړې نه مخکې په مارکیټ کې، ځکه دا بعضې کشتیګان کوي تیل اخلي، تیل په کشتیګانو کې ډکوي، په آزاد بحر کې ودرېږي، هلته ولاړي. کله چې نړۍ کې یو مملکت عاجل پټرول ته ضرورت کېږي او یو مملکت نه که پټرول غواړي، دا نړیوال اقتصادي سیستم کې داسې دی چې هلته بعضې وخت کې پټرول دفعتاً مهیا نه وي، دفعتاً دی ته ورکول کېدی نشي. یو هفته 2 هفتې وخت غواړي، یو میاشت وخت غواړي چې ما سره نوبت نشته دی، په نوبت کې دا کوي، او بل قیمت بیا ورته جیګ ورکوي. دا کشتیګانې په آزاد بحر کې ولاړي، بیا دغه مملکتونه دغه کشتیګانو ته ځي، دفعتاً دا کشتۍ په بیه اخلي، خپل ضرورت رفع کوي. استاد مراندی وایي چې د ایران 200 میلیونه بیرلو پټرول په مارکیټ کې تیار ولاړو د جنگ نه مخکې، او د دغه جنگ په وخت کې ایران د 100 میلیونه بیرله خرڅ کړل او هغه پیسې ایران ترلاسه کړلې، او 100 میلیونه بیرل نور هم د اوس په بحر هند په آزاد کې ولاړې دي کشتیګانې، او دا به دی په ورو ورو خرڅوي او دا پیسې به ترلاسه راوړي. او په عین حال کې تاسو معلومه ده چې د ورځې اوس 2 میلیونه بیرل روسیه نړۍ ته عرضه کوي، 2 میلیونه بیرل امریکا عرضه کوي، 4 میلیونه بیرل سعودي د بحر سره بحر د لار نه، یعنی ریډ سی د لارې نه نړۍ ته عرضه کوي، ځکه چې تنګه د هرمز بنده ده. نو هغه د باب المندوب په طرف باندې هلته دا کېږي. زه فکر کوم چې باب المندوب هم دا 2 ورځې کېږي بند کړلی شوی دی، نو هلته به د سعودي دا پټرول به بند شي، یو بل فشار به راشي. دا زما د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله ده برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.